د واحد یار صاحب نه په مننې سره درنو لیدونکو تاسې رابولم د دې مهال خبري مجلې ته په سر کې هم کورني خبرونه وایان میوند خپلواک د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې امنیتي قومندانۍ ته نږدې د شوي ځانمرګي برید په پایله کې تر اوسه 101 تن ټپیان شوي او 3 نور وژل شوي دي. په وژل شوو او ټپیان شوو کسانو کې وي ښځې او ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ویلي دي چې په برید کې ټول ټال 90 تنه ټپیان شوي او 3 تنه نور وژل شوي دي. دی وایي په برید کې د میدان وردګو د زندان ګڼ شمېر بندیان او د ودان په نامه د نشهیانو د درملنې د روغتون یو شمېر کارکوونکي هم ژوبل شوي دي. د شاهد په خبره په برید کې د عامو وګړو 25 کورونه هم نړېدلي دي. شاهد وایي یاد برید کوونکی په یوه مازدا موټر کې سپور و چې په بمونو یې بر کړی و او پر سر یې وچ لرګي وراچولي وو چې د سایې دفتر ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه. په دغه برید کې ټول ټال 90 تنه ژوبل شوي او 3 تنه نور وژل شوي دي. په ژوبلو شویو کسانو کې 15 تنه نارینه 11 ښځې او 4 ماشومان دي. په وژل شویو کسانو کې 1 ښځه او 2 تنه عام وګړي دي. خو د میدان وردګو د ملکي روغتون رئیس عصمت الله سمبی وایي چې د پیښې له ځایه څخه دوی ته 101 ټپیان وراوړل شوي وو. دی وایي په برید کې د دوی روغتون هم نړېدلی او ځینې ډاکټران یې ژوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړې موږ 101 نفر راجستر کړي دي او 40 تنه مو تر لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته لیږدولي دي. په دغه برید کې زموږ روغتون هم ویجاړ شوی او یو شمېر ډاکټران هم ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت وسوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسوالو طالبانو ویان بولي وایي چې دغه برید د خپلو هغو ملګرو د غچ اخیستنې په موخه کړی چې په تېرو 3 ورځو کې کابل کې په دار زړول شوي دي. نوموړي ویلي دي په برید کې لسګونه بهرني او کورني سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یاده دې وي څه موده وړاندې میدان وردګو کې دې ته ورته ځانمرګی برید شوی و چې پکې لسګونه تنه عام وګړي شهیدان شوي او یا هم ټپیان شوي وو. د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې او استرالیا هیواد په مالي لګښت د اروزګان ولایت له ښاروالۍ سره د رامپاپ موسسې لخوا د یو شمېر موټرو مرسته ترسره شوه. د رامپاپ موسسې د مسؤلینو په وینا چې د اروزګان له ښاروالۍ سره د دوی د مرستو له کبله دا مهال د ښاروالۍ په عوایدو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغو موټرانو مرسته د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې او استرالیا هیواد په مالي لګښت د اروزګان ولایت له ښاروالۍ سره د رامپاپ موسسې لخوا ترسره شوه. د اروزګان والي ښاغلي امیر محمد اخندزاده د یادو موټرانو د تسلیمۍ پر مهال هیله څرګنده کړه چې د اروزګان ولایت ښاروالي به وکولی سي د دغو موټرانو په مرسته تر ډیره خپلې کړنې په ښه توګه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې موږ هڅه کوو د بیا رغونې په برخو کې د اروزګان ولایت د عامه ټولګټو او ښاروالۍ ریاستونه په خپلو پښو ودرو چې وکولی سي په دغه ولایت کې د بیا رغونې پروژې د خپلو ریاستو له لارې پلي کړي. والي امیر محمد اخندزاده زیاته کړه چې د رامپاپ موسسه په راتلونکي کې په پام کې لري تر څو په اروزګان ولایت کې د ښاروالۍ لپاره نوې ودانۍ په ترینکوټ ښار کې د موټرانو لپاره د تمځای د جوړېدو او دغه راز د نورو وسایلو مرسته وکړي. د اروزګان والي د رامپاپ موسسې له مسؤلینو څخه وغوښتل تر څو د ښاروالۍ د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو د عوایدو په راټولولو او د کورونو د راجستر په برخه کې مرسته وکړي. د رامپاپ موسسې د مسؤلینو په وینا چې د اروزګان له ښاروالۍ سره د دوی د مرستو له کبله دا مهال د ښاروالۍ په عوایدو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د څو ورځو راهیسې په کونړ غازي آباد ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د لوري د وسله طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې پرون پای ته ورسېدل چې پکې 6 تنه وسله وال وژل شوي او 50 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. نور حال د خاکسار احمدزي په راپور کې. ګډو ځواکونو د تیرو 2 ورځو راهیسې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ غازي آباد کې عملیات پیل کړي وو. د 2مې پلې لواء د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد هارون یوسفي پښتو ټلویزیون ته د ټلیفون پر لیک ویل چې په دغه عملیاتو کې 6 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 مشکوک کسان یې نیولي دي. د ګډو ځواکونو د کونړ ولایت د غازي آباد ولسوالۍ د هیرګل په اړوند د جګړیز عملیاتو په ترڅ کې 6 تنه مخالفین وژل شوي او 50 تنه مشکوک افراد نیول شوي دي چې تر دې دمه د یادو ځواکونو تر ولکې لاندې دی او د لومړنیو څېړنو چارې روانې دي چې د دې عملیاتو موخه د سیمې څخه د مخالفو وسوالو پاکول ښودل شوی دی او د عملیاتو نړۍ مخ پر وړاندې روان دی او په یاده جګړه کې عام وګړو او نظامي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
دی وایي د نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګروېږنې روانې دي او دا به وروسته څرګنده شي چې دوی کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې لرلې او که نه. دی وایي په سیمه کې عملیات پای ته رسېدلی دي، عامو خلکو او ګډو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر دې وخته په دې اړه کومې وسلوالې ډلې هم څه نه دي ویلي، خو په همدغې ولسوالۍ کې د 2 نورو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې پر پوځي بیوزونو توغندي ورولې دي. د څو ورځو راهیسې د کونړ په ګډون په ختیځو ولایتونو کې چاودنو وسلوالو نښتو زور موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یادو ولایتونو کې د واک د لیږد پروسې لومړی پړاو هم بشپړ شوی دی. په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار ژورنالستانو د ملي ټولنې رئیس په مشرۍ د ننګرهار له والي څخه د شرر د ژغورلو په خاطر د مرستې غوښتونکي شول چې د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي 3000 امریکایي ډالر نغده مرسته وکړه. بیا هم خاکسار احمد زیب راپور راکوي. شرر صاحب څو ورځې وړاندې د ګاز ډبې د چاودنې له امله سخت ټپي شوی دی. لیکوال، شاعر او خوږژبی ژورنالست شرر صاحب د کونړ ولایت اوسېدونکی دی چې څو ورځې وړاندې په خونه کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله سخت ټپي شوی دی او بدن یې سوځېدلی دی چې اوس د پاکستان هیواد په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. شرر صاحب د هیواد نه بهر د پاکستان په شخصي روغتون کې په مرګوني حالات کې پروت دی چې په هرو 4 ساعتونو کې ورڅخه 1000 پاکستاني کلدارې اخیستل کیږي چې اقتصادي حالات هم ښه نه دی. په ننګرهار ولایت کې د ملي ژورنالستانو مشر شیرشاه همدرد د ټپي کېدو حال د ننګرهار والي ته تشریح کړ. د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي شرر صافي سره 3000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د ننګرهار د ژورنالستانو ملي اتحادیې مشر شیرشاه همدرد، د ننګرهار د اطلاعاتو کلتورist او رنګ سمیم او یو شمېر نور ژورنالستان هم حاضر و چې د ننګرهار د والي د لوري مرسته شوې پیسې د مشال راډیو خبریال باز محمد عبید ته ورکړل شوې تر څو شرر صافي ته ورسوي. د ننګرهار ژورنالستانو په بډایو هیوادوالو غږ وکړ چې د شرر صافي ژوند وژغوري. بیا هم روزګان ته ځو. د روزګان ولایت په امنیه قومندانۍ کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت 2850 کیلوګرام نشه یي توکي دي او له مراسمو په ترڅ کې وسوځول. نور حال د پروګرام سمیم په راپور کې. روزګان ولایت والي ښاغلي امیر محمد اخندزاده وویل چې نن مو هغه تاریاک هیروین چرس وسوځول چې دغه ولایت زړورو پولیسو د قاچاقبرو څخه نیولې وه. د زیاته کړه چې موږ په دې ولایت کې د کوکنار په ضد جهاد اعلان کړی دی او هیڅ یو کس به پرې نږدو چې کوکنار وکړي او موږ څو واره د خلکو سره په دې خبرې کړې دي چې کوکنار موږ نه پرېږدو ځکه کوکنار هغه ناوړی بوټی دی چې د ټولنې تاداب ورخرابوي. د ارزګان ولایت امنیه قومندان جنرال مطیع الله خان وویل چې نن مو په دې ولایت کې 2950 کیلوګرامه تاریاک وسوځول چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي وه. جنرال زیاته کړه چې د دې تاریاکو په تور مو 18 کسان نیولي او ټول مو قضایي ارګانونو ته سپارلي دي او دغه مهال مو ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې هیڅ یو بزګر کوکنار ونه کړي. د ارزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس، د محکم عمومي رئیس او نورو قومي مشرانو او دیني عالمانو کوکنار د اسلام له نظره آرام وبلل او په ټولو خلکو یې غږ وکړی چې له کوکنارو څخه لاس واخلي او د دې ناوړي بوټي په ضد باندې جهاد اعلان کړي. په هیواد کې د محرم د میاشتې 10مه یا د عاشورا ورځ پرته له کومې امنیتي پیښې پای ته ورسېده. په یاده ورځ د نړۍ مسلمانان د قرآن کریم ختمونه او د الله د رضا لپاره خیراتونه کوي. همدارنګه په دې مبارکه ورځ ډیری هیوادوالو د عامې روغتیا او عدالت سره وړیا د وینې مرسته وکړه تر څو په راتلونکي کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې اړینو ناروغانو ته ورکړل شي. درنو لیدونکو، کورني خبرونه همدومره او بهرني خبرونه لږ ځنډ وروسته.